السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، هیله امید لرم چې راته روغ جوړ به وئ او تل مو د صحت کالي په تن وي. په نننۍ ویډیو کې مې ډېر ښایسته معلومات درته راوړي دي چې ستاسو لپاره د یوټیوبرانو لپاره، هغه څوک چې یوټیوب استعمالوي، یوټیوب چینل لپاره ویډیوګانې برابروي، یوټیوب ته ویډیوګانې اپلوډ کوي، دې لپاره مې ښایسته ټاپک درته راوړی دی. هیله کوم چې خوښ مې شي. که چیرې ویډیو مو خوښه شي لایک یې کړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو ټول ملګري خبر شي. او د نور ښایسته معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د سبسکرایب بټن ووایئ، د سبسکرایب په څنګ کې د بیل د غنټې نشان باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ تر څو هره ویډیو په خپل وخت درشي تاسو ته. همداشان د لایک بټن هم ووایئ، د په څنګ کې د شیر بټن باندې کلیک وکړئ. راځئ چې ویډیو پیل کړو. ویډیو د دوستانو د انټرنیټ باره کې ده. د کله موږ 10 GB انټرنیټ سره په اسانۍ سره په کم وخت استعمالولی شو، په کمو پیسو استعمالولی شو. د شپنۍ بکسې چې د 11 بجو څخه د سهار تر 7 بجو پورې کار کوي، دا بکسه اوس موږ کولی شو چې د 7 څخه تر 8-9 بجو پورې د ورځې هم موږ استعمال کړو. نو دغه طریقه زه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شئ تر 8 او 9 بجو پورې موږ د شپنۍ بکسه موږ وغځوو. ځکه کله چې د شپې ویډیوګانې اپلوډ کوئ نو سهار چې څوک راځي ویوزي کم وي. نو دغه طریقه ډېره مهمه ده چې شپې انټرنیټ تاسو خلاصوئ د 11 بجو نه چې تر سهار 7 بجو پورې کار کوي، دا تر 8-9 بجو پورې هم اوس غځېږي. اوس تاسو ټیم ساعت ګورئ، تقریبا 7 بجې 14 دقیقې دي. نو دا طریقه اوس زه تاسو ته ښیم چې انټرنیټ څنګه کار کوي که نه کوي. زه یوټیوب ته راځم چې یوټیوب کار کوي که نه. یوټیوب تاسو ته وښیم. ګوره یوټیوب ټول کار کوي. کومه ویډیو چې تاسو غواړئ پلی کوي. 7 بجې 14 دقیقې دي. ما خپله باور وکړئ هغه د شپنۍ بکسې فعاله کړې ده، بله هېڅ بکسه په دې کې ما نه دی فعاله. 10 GB بکسه مې فعاله کړې ده. تاسو ته زه اوس میسیج هم ښیم. ګورئ تاسو په خپله شپنۍ 10 GB انټرنیټ بکسه کې 50% مصرف کړی ده. تاسو پاتې انټرنیټ دومره دی او اعتبار مو دی. تاسو هم ګورئ ما ته کله دا میسیج راغلی دی، شپنۍ بکس 6 بجې 20 منټه ما ته، او دا شپنۍ بکسه ده. نو دا به څنګه تر 8 او 9 بجو پورې غځوو. کله چې 7 بجې کېږي، د 7 بجو څخه 5 یا 4 یا 5 دقیقې مخکې تاسو د موبایل ډیټا خلاصه کړئ. په هغه کې نور کار مه کوئ، دغسې پرېږدئ. ډیټا یې خلاصه کړئ، دغسې پرېږدئ. کله چې د 7 بجو باندې یو څو دقیقې اوړي نو دې څخه وروسته په خپل موبایل کې کار شروع کړئ. یعنې زه اوس هېڅ کار کله چې څه کم 7 بجې شي موبایل ډیټا خلاصوم، موبایل همداسې ږدم. نو کله چې په 7 بجو باندې 4 5 یا 6 دقیقې د پاسه شي بیا موبایل راخلم په انټرنیټ کې کار کوم. انشاءالله دا به تر 8 او 9 بجو پورې کار کوي. او یا داسې یوه طریقه. دویمه طریقه دا ده کله چې 7 بجې کېږي ستاسو موبایل ډیټا مه بندوئ، همداسې کار کې کوئ. د 7 بجو څخه هېڅ ډیټا مه بندوئ، کار پکې کوئ. کله چې 7 بجې کېږي هم کار پکې کوئ او د 7 بجو باندې هم ټیم هم راړوئ، کار پکې کوئ. دا دویمه طریقه وه. اوله طریقه هغه وزمئ، دویمه طریقه وزمئ. په هره طریقه چې ستاسو د موبایل ډیټا ور ایخوا اوړي انشاءالله هغه تاسو وکاروئ. نو که ویډیو مو خوښه شوي لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. او که نورې پوښتنې لرئ کومنټ وکړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن هم ووهئ. د ویډیو کتلو څخه نړۍ مننه کوو.